دا د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ ده چیرې چې زلزلې تر ټولو زیات تلفات اړولي وو. دلته تاسو وینئ دلته د اسلامي امارت له لوري دلته یو لوی کمپ رغول شوی ده. په دغه کمپ کې د پکتیکا ولایتي سطحه د ریاستونو استازي، همدارنګه د بهرنیو او کورنیو مؤسسو استازي او هغه خیریه بنسټونه چې غواړي له دغه غمځپلو خلکو سره مرسته وکړي. دلته یې دفترونه دي، دوی دلته کار کوي، لیستونه اماده کوي، سروېګانې کوي او بیا د هغوی مطابق خلکو ته مرستې رسوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر او د بیړنیو مرستو د همغږۍ د کمیټې غړي وایي په دې کیمپ کې د مرستو په منظم ډول د ویش په موخه ځانګړې کمیټې جوړې کړي او د هر ډول فساد مخه یې نیولې. نو دا درې کمپونه موږ په هره ولسوالۍ کې اوس پروګرام نیولی دی چې موږ به درې کمپونه جوړوي اساسي ډول باندې. یو به د توزیع د مال وي، یو به د مرستې د جمع کول وي او یو به د نظارت د رهبري د کمیسیون وي. کمپ څخه دغه نور ټول ادارې که مؤسسات دي که خیریه بنسټونو ادارې دي ټول دې څخه کنټرولیږي او هم په دې څنګ کې دغه زموږ کوم ټیمونه چې د توزیع او د سروې په خپله لرو هغه هم د دغه کمپ څخه بس کنټرولیږي او د دې خپل هغه حسابي دلیل لري او هغه پروګرامونه او پلانونه دې ځای نیسي چې وځي بیا ماښام بیرته د دې راځي خپل پلان جوړوي د سبا دپاره. دلته د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو استازي هم وایي چې له دې کمیټې سره یې په بشپړه همغږۍ مرستې تر مستحقو خلکو پورې رسولې دي. موږ مطمئن یاست ټول د افغانستان ولس مطمئن دی چې دا کوم کومکونه شوي انشاءالله چې مستحقو خلکو ته رسېدلي او رسېږي. او یو ګر چې دا ډېره غټه غمیزه وه خدای دې بیا نه تکراروي، خو یو ښه زیری هم درلودل چې د ټول افغانستان یې متحد کړ، که شرق دی که غرب دی که هزاره دی که پښتون دی که تاجک دی. نون شل کلمه سامان د ولسوالۍ ته موږ ټول کړی دی، نغدي پیسې هم دي چې هغه موږ توزیع کړي، دا مواد پاتې دی چې پرون هم توزیع کړو نن هم توزیع لرو. په ورته مهال د سیمې خلک وایي چې د افغانستان اسلامي امارت خیریه بنسټونو او نړیوالو مرستندویو ادارو له لوري له دوی سره په وخت منظمې مرستې ترسره شوي دي. موږ ډېر وناخوښ د اسلامي امارت نه، موږ سره کومکي نه وکړو، موږ سره په زخمیانو کې ډېر کومکي نه وکړو چې په هلیکاپټر کې انتقال کړو کوبل ته ګردیز ته. موږ ډېر وناخوښ یو. ماشاءالله موږ د نړیوال نه د خپل افغانستان د خلک نه ډېر خوښ یو. موږ نه د اول ورځې نه چې زلزله شوې ده تقریبا لاس وته ورځې کېږي تر اوسه پورې د موږ سره همکاران دي، د موږ سره کومکګیر دي. د یادونې وړ ده چې 10 ورځې وړاندې د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې شدیدې زلزلې شاوخوا 2500 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ګڼ کورونه یې ونړول.